په حقیقت کې دا دی چې موږ اصلا هلته دفاع کوو. بله خبر دا دی چې په سوالونو کې دا ذکر شو چې د ناټو سازمان یا د ناټو غړي هیوادونه دا وایي په افغانستان کې که امریکایان وځي موږ به هم باقي پاتې یو. دا خبره حقیقت اول خو لري نه کې ولري نو دا به بیرته هغه ناکامې شل کلنۍ تجربې ته رجوع وي چې هغه نتیجه نه ورکوي. او موږ ته په وار د ناټو د سازمان غړو هیوادونو استازو حتی په شمول د ناټو د ملکی مسؤل ښاغلي سټیفانو دا اطمینان راکړی او دا خبره موږ ته کړې چې موږ به یو ځای راغلي یو او یو ځای بیرته وځو. د اوربند په رابطه خبره وسوه موږ د اورکم په رابطه یا د اوربند موږ اوربند نه بلکې ورختم غواړو ځکه چې موږ لکه خیرخوا صاحب چې وویل چې موږ مبارزه د اشغالګرو مقابل کې د دوه هدفونو دپاره وه چې یو د اشغال خاتمه بل د اسلامي نظام قیابېدل. له دې وجې موږ په تړون کې له امریکایي جهاد سره همدا خبره ذکر کړې چې په د بین الافغاني مذاکراتو له لارې څخه به یو نوی افغاني اسلامي او باشموله حکومت تشکیلیږي چې کله لکه خیرخوا صاحب چې ویل چې کله موږ ته خپل هدف ترلاسه شي په هغه ورځ به بیا وربندي. ځکه د افغانستان د خلکو دردونه د افغانستان د خلکو کړاوونه او د افغانستان د خلکو غوښتنې یوازینی اسلامي نظام دی چې جوابدیهي کړي او د هغوی غوښتنې پکې عملي سي. د افغانستان ټول مسلمان ولس اسلامي نظام غواړي نو موږ دغوی په نمایندګي دا خبره کوو چې هغه باید قایم سي. یو آخري خبره کوم هغه دا ده چې موږ له دې مطبوعاتي کنفرانس دا پیام یا دا رساله د ایران ملت ته دا رسوو کنه چې موږ داسې خلک یو چې په ابهام او تمهید باور لرو د تعامل خلق یو او د موږ او د ګاونډیانو په عموم کې یو له بله لابودي ده. نو دلته چې موږ په رسمي سفر راغلي هدف مو دا دی کنه چې مستقبل کې هم په یو سالمه او د سولې فضا کې